تا نه هر قسمه مبارزه ګټي، هر قسمه، خو دا یو ځای کې دا خلک شکست خوري او هغه دی چې کله دا خلک تا غوسه نه کي. ما ته خلک وایي حمزه صاحب مونږ څنګه مبارزه وکړو، مونږ کم کتابونه وګورو، کم دلیلونه وګورو، لکه کم غټ غټ ریسرچ یې وکړو چې د پښتون او د افغان ولس ته مخالف چې کوم مبارزین دي دوی له شکست ورکړو. هغه صرف یو شی دی، د دې خلکو مقصد صرف یو دی، که هغه په لر کې دي او که په بر کې دي. په مبارزه د نه دي ګټي په غوسه باندې، او دوی تر اوسه پورې زمانه ځکه نه ده ګټلې چې دوی زه غوسه کړی نه یم. دلته دې ځوانم کوشش وکړو د غوسه کولو، شی به مې خندا ته وړه، و به مې خندل ورسره. نو دوی فرسټریټ کېږي، د دوی زړه چوي، ځکه د دوی ګټه په دې کې ده چې مخامخ سړي دي غوسه کي، خرطوب ته یې واړوي، او خرطوب کې دوی پی ایچ ډي کړې ده، بیا په خرطوب کې ته بیا نشي ګټلی. خو که ځان دې ورته کام وساتلو، ریلیکس دې وساتلو، لږ خبره دې خندا ته واړوله چې یار هېڅ خبره نه ده، صحیح ده، نو دا خلک تا نه یو مبارزه هم نشي ګټلی. که مخکې موږ د وطن مبارزه وړو، د ځمکې وړو، د سیاست وړو، د نظریو وړو، د منظور وړو، هر قسم مبارزه چې موږ وړو، موږ به دې خلکو سره حوصله بیخي د اسمان حوصله ساتو. دویمه خبره، دا خلک په دلیل باندې تا له کلم جواب نشي درکولی. لکه زه لنډ مثال درکوم، په کوزه پښتونخوا کې د منظور صاحب او د منظور د پی ټي ایم غړي چې دی به افغان به کول، نو ډېر ولس به وایي د دې مخالف کړو، زه پښتون یم او زه افغان نه یم او زه داسې یم او زه چې یو ویډیو مې پرې وکړه چې پاکستان کې خو د افغاني دپاره دی، راشه نرشه دا ثابت کړي، دا غلط ثابت کړي. تر اوسه پورې چا هم غلطه ثابته نه کړه. نو د دې هغه ځای کې خپې لاسونه مات شول، مکمل مات شول. اوس دې دا ویل هم نشي چې موږ خو افغانان نو، څنګه بني که ته افغان نه بیا خو ته پاکستان کې نه راځې. نو په دلایل باندې او په سړه سینه باندې که ځوانان مبارزه یې زده کړي، نو هر طرف ته زموږ پیغامونه خورېږي، هر طرف ته دا ډله غټېږي، نور خلک هم ولس هم راځي. او بله خبره، کله کله مبارزه بایلل هم ښه وي. خالد صاحب بایلل په دې ښه وي چې یو ځای کې تا ته ښکاري چې زه که دې سړي نه وبایلم نو دی به په ما رحم وکړي، دی به سبا ما سره بیا کیني. نو هغه یو ځای کې دې ته سټریټیجیک پلانینګ وایي. یو ځای کې به یې وبایلې چې دا سړی دله دوباره سبا واپس راشي. که هغه سړي نه ته ونه بایلې سمې راخ کې هغه سړی تا ته سبا راځي نه، هغه تا نه الټه نفرت شي. نو هغه یو ځای کې به وبایلې چې دا سړی سبا راشي، بیا به یې لږ راکاږي، وبه یې بایلې، بیا به راشي. مبارزه د ځوانانو داسې پکار ده. اخره کې د وطن د ولس او د سیاست د اوسني حالاتو یو خبره ته کوم خالد صاحب، تاسو دا د دونه د غم خوړلي دي، دونه نقصان هم وکړو په جرګه کې، وم لګېدلی، هسپتال ته هم لاړی، جړاګانې مو وشوې، زړه هم دې خفه شو. اخیری خبره دا ده چې کومه مبارزه په حق وي، د هغې پلویان هر قسمه سختۍ ته تیاري. لکه د باچا خان خدای خدمتګار والا، هغې ته پته ده چې موږ په حق وو، په حق باندې سړی نقصان ته تیاریږي. اوس مثال دا ځوان راغلی و، د ده شانتې نور 5-6 مبارزین دي، واړه غونته یو ځان محب وطن کوي. د معمولي نقصان ته که دې غاړه کېغوسته، نو دا ګیره چې ده د بجلیګر خبره نشم ویلې، غلطه خبره کړې وه. معمولي نقصان ته منافق سړی ځان نشي تیارولی. د چا مبارزه چې په حق یې هغه سړی نقصان ته ځان ودري. دا مونږ چې په ټیک ټاک خبرې کوو، خالد صاحب ته آن ګراوند لګیا یې، مبارزه په حق ده، نو ځکه موږ او تاسو هر قسمه نقصان ته غاړه ایښې ده. دا خلک نقصان ته غاړه نه ایږدي، دا خلک مفاداتو دپاره لګیا دي، مقاصدو دپاره لګیا دي. هغه مفادات چې کله ختم شي د دې مبارزه په حق ځای ودرېږي. نو دا ټول داسې دي. نو خالد صاحب امید کوم چې تاسو په دې خبرو رسېدلی وي او خوشحاله شولم چې پېژندنه مې سره وشوه او راغلی. حمزه صاحب محترم، خدای مو راته ژوندي لره او آباد